نو دوستانو زه راغلم خپل د ټیکټاک اکاونټ ته. صحیح ده، ټیکټاک شاپ نه، ټیکټاک عمومي ټیکټاک چې موږ تاسو استفاده کوو. دغه ته به راشئ، تاسو به لاګین شئ. صحیح ده، لاګین به شئ، یعنې دغه زما خپل اکاونټ دی، زه لاګین یمه. دلته به سرچ کې تاسو ورته ولیکئ مثلا امازون فاینډز. نو لکه مخکې هاشټاګ چې ما درته وښودل همغه ډول به تاسو هشت امازون فار اگزامپل اول دغه یو لیکمه امازون فاینډز، دغه به سرچ کوئ تاسو. نو په دې کې به تاسو ته فقط پروډکټ ریلیټډ کنټینټ راوړي. صحیح ده، دلته وګورئ دې کې ټول هغه کنټینټ موجود دی چې پروډکټ دوی خپل افیلیټ ورته کوي یا خرڅوي، خپل پروډکټ لري خطا. نو ګورئ دغه تاسو 2.5 ویوز لري، دغه دومره لري او دغه ټول موږ تاسو کتلی شئ نهایي زیات ویوز لري. نو طبعا چې ویوز هم ولري نو دغه په دې معنی چې دغه فروشات هم لري، ځکه چې دغه وګورئ 1.9 میلیونز ویوز لري، دا دومره زیات دغه پروډکټ. او دغه ټول وګورئ 1.3 میلیونز فالوورز، البته ویورز. نو موږ تاسو چې کوم یو مثلا هغه کټګوري نیش به هم ګورو. موږ تاسو مثلا زه کوم پروډکټ خرڅوم، هیډ سپلایز دی، کچن سپلایز، کوم ډول هغې مطابق به موږ تاسو راځو. کولی شئ حتی دغه سرچ کې تاسو ورکئ، همغه کټګوري مو ورکئ هیډ سپلایز ریلیټډ. نو راځو فرض مثال زه دغه باندې کلیک کوم، دغه ډول کنټینټ دی، مثلا دغه پروډکټ دی. اوس موږ تاسو راځو، دا خو یو پروډکټ دی، موږ تاسو دغه چې دی دا همدغه د دغه کنټینټ رایټر دی یا دغه پروډکټ افیلیټر دی. نو دغه باندې موږ تاسو راځو د دوی اکاونټ اول خو کولی شو دلته فالو کړو. صحیح ده، ځکه دوی په دومره زیات تعداد کې 3 میلیونز لایک لري مثلا، او دومره کمنټس او ویورز، دومره میسیجونه کمنټس ټول ګورو د دوی. هغې نه وروسته تصمیم نیسو چې ولا دا ښه دی، نو کولی شئ د دوی مستقیما هغه ته هم لاړ شئ، پروفایل ته. پروفایل کې سرچ کوو چې کوم پروډکټ دوی مثلا ډېر خرڅوي، او دلته یې لایک فالو کوو، هم کولی شئ دلته یې فالو کړئ، کمنټ ورته وکړئ، صحیح ده، او لایک یې کړئ. ولې دغه کوو؟ علت دا دی چې که موږ دغه کمنټ لایک ورته کوو نو هغه د ټیکټاک الګوریتم پوهېږي هر وخت لپاره د دغه کنټینټ موږ ته په پر یو پیج کې راوړي. نو یعنې ګټه یې دا ده. موږ تاسو ګورئ دغه هغه و چې موږ تاسو دلته د دوی پروفایل ته لاړو. د پروفایل کې هم اوس ګورو چې ډېر زیات پروډکټ لري، دوی ورته افیلیټ کوي. نو همداسې یو په یو مثلا راځو یو بل ته همدې ترتیب سره، مثلا دغه 1.8 میلیونز ویوز لري، دې باندې هم موږ تاسو کولی شو چې کلیک وکړو، د دوی پروفایل ته لاړ شو، فالو یې کړو، کمنټ ورته وکړو. نو خوبي دا ده ګوره چې اوس موږ تاسو کله خپل فر یو پیج لوډ کوو، سکرولینګ کوو په خپل فر یو پیج کې. فر یو پیج څه ته وایي؟ دلته که راشو دا وینې فر یو، دغه زموږ تاسو مین ډاشبورډ ده د اکاونټ، دا وینې دلته یا هوم پیج یا فر یو، دې باندې چې کلیک وکړو نو زموږ تاسو لپاره دغه ډاشبورډ راځي. صحیح ده، په دې کې مختلف ویډیوګانې راځي، هر ډول ویډیو. په دا ټیکټاک موږ تاسو ټریک کوي چې آیا دغه کس کوم ډول ویډیوګانې زیاتې ګوري، کوم ډول کنټینټ سره علاقه لري، کوم ډول کنټینټ کې پاتې کېږي، واچ کوي، نو هغه ډول پروډکټ موږ تاسو ته راکوي. یا اوس وګورئ دغه یو ویډیو ده چې نور سکرولینګ کوو، نو دلته به موږ تاسو ته بیا فقط هغه کسان راځي چې موږ تاسو دلته فالو کړي. نو پروډکټ به ګورو، مثلا موږ تاسو ته دغه پروډکټ مخکې راغللو، فر یو پیج کې راغللو، صحیح ده، نوی پروډکټ اپلوډ شوی دی. نو موږ تاسو به کلیک ور باندې وکړو، د دوی پروفایل ته به لاړ شو، دغه به فالو هم کړو، کمنټ او لایک به ورته وکړو، نور به دغه پروډکټ بیا انالایز کړو. صحیح ده، مثلا دا ښه پروډکټ دی، ډېر زیات ویوز یې اخیستی دي. نو د دغه پروډکټ مثلا تاسو کولی شئ لینک یې هم واخلئ، کپي کړئ او ویې ګورئ په دقیق ډول بر وخت لپاره که تاسو غوښتل چې ویې ګورئ. نو کولی شئ د دوی پروفایل ته لاړ شئ، داخل شئ، او همچنان د دغه پروډکټ کوم نوم چې دی، مثلا څه ډول پروډکټ دی، کوم څه کې استفاده کېږي، دغه راواخلئ او په نور ګوګل کې سرچ کړئ، په مثلا هغه ټولز چې زه وروسته تاسو سره شریکوم، هغه ټولز کې هم سرچ کړئ چې رښتیا هم آیا دا ښه پروډکټ دی، انالایزیشن یې څنګه دی، هغه ټول موارد پکې ګورو. بیا هغې نه وروسته موږ تاسو سپلایر یې پیدا کوو او په خپل سټور باندې لیست کوو. صحیح ده، نو دا دغه پروډکټ دی. صحیح ده، دا پروډکټ دی. او راځو د دغه سټور ته موږ تاسو ځو، نو طبعا به دغه چې ده 6 میلیونز لایک لري او فالوورز چې دي
2,07,000 تقریبا فالوورز لري. د دې نوره پروډکټ هم دلته کولی شو وګورو. د کوم پروډکټ چې دوی لیست کړي دي یا افیلیټ ورته کوي، طبعا به دا ښه پروډکټ وي چې دومره ویوز لري، فروشات به هم زیات لري او ښه پروډکټ به هم وي. نو کولی شو د دې لپاره موږ تاسو سپلایر پیدا کړو. صحیح ده؟ نو په همدې طریقه